مکتب ته که لور لیږو نو د غربیانو په نیکر کې نه لیږو، قربان دې شم، په شرعي حجاب کې لیږو، غواړو خپل دین او خپل انسانیت او خپل اسلام باندې وپوهېږي. د دوی دپاره زه نه لیږم چې بېدینۍ ته ولاړه شي، زه د دوی دپاره لیږم چې اول خپل ځان وپېژني، بیا خپل خدای وپېژني، او بالاخره چې کله زما زنه تړل کېږي دا د ما دپاره ولد صالح یدعو له وي، داسې زوی وي، داسې لور وي چې د ما د مرګه وروسته ما ته دعا وکړي، چې دا خپل علم ونه لري، دا د اسلام په ارکانو ونه پوهېږي، دا خپل انسانیت ونه پېژني، تاسې خدای دا عظیم خدای به دا څه رقم پېژني. بیا سبا ته چې د دو زوی کېږي هغه چې ورته وي مورې د قرآن خو ورته ووایه د الف ب، نو دا به ښه په وردګي باندې الف ب ورته ویایي، هغه بس هغه هغو ته ورته نه وي چې کوم د خدای د طرف نه نازل دی. قسم مې د په خدای وي دا د یوه مشهور عالم قول دی، وي څوک چې یوه ښځه روزي امت روزي، څوک چې یو سړی روزي یو فرد روزي. دا ډېره خطرناکه